په یو کلی کې یو مهربانه او خاص زړه والا چوډیل وه. دغه چوډیل ډیره زیاته مهربانه وه. هیڅ چاته به یې هم ضرر نه رسوه، بلکې له خلکو سره به یې مرسته کوله. دغه چوډیل به په کلي کې د انسانانو سره یو ځای اوسېدله، ځکه چې دغه چوډیل ته به انسانانو هیڅ نه ویل. همدا علت و چې چوډیل به انسانانو ته څه نه ویل. یو وخت وی چې د دغه چوډیل په شان یو بله ظالمه چوډیل را پیدا شي او غواړي چې د دې چوډیل نوم بد کړي، ځکه دغه ډیره ښه چوډیل وي، له خلکو سره مرسته کوي او دغه چوډیل بدنامول غواړي هغه بله چوډیل. هغه بله چوډیل په یو ځنګل کې اوسیږي. دغه چوډیل دغه اراده وکړي چې زه به ځنګل ته په هغه چوډیل پسې ورځم. بیا دغه چوډیل لاړه شي هغه ځنګل ته او د هغې چوډیل سره جګړه پیل کړي او هغه چوډیل مړه کړي. کله چې هغه چوډیل مړه کړي نو دغه یوه چوډیل ډېره زیاته خوشحاله شي، ځکه چې د دې لپاره بله هیڅوک نه دي پاتې چې دا بدنامه کړي، ځکه دا یوه ډېره ښه او خاص زړه والا چوډیل وي. زه خو یوه غریب او مهربانه چوډیل یمه، زه خو انسانانو ته هیڅ هم نه ویمه، خو زما په شان دلته یوه چوډیل را پیدا شوې وه. دې چوډیل په خلک خوړل، خلکو دا فکر کوه چې دغه یوه چوډیل وخوري، خو زه بې ګناه ومه. نو راغلم ما دغه چوډیل په دې ځنګل کې مړه کړله. دغه چوډیل ډیره زیاته خوشحاله شي او له ځان سره ووایي چې زه به اوس بیرته خپل کلي ته ځم او بیرته خپل کلي ته راشي. په کلي کې په خوشحالۍ باندې خپل ژوند تیرول شروع کړي. دا چوډیل په خپل کلي کې ډیره زیاته خوشحاله وي، ځکه چې په خپل کلي کې خلک ورسره ډیر مینه او محبت لري. دغه چوډیل له همدې امله په خپل کلي کې خوشحاله وي. د چوډیل وایي چې زه به تل تر پایه تر مرګ ورځې پورې په دې ځای کې ژوند کوم، د دې کلي خلکو سره به مرسته کوم، ځکه چې چوډیل ډیره زیاته زوروره وي. هغه کولی شي چې د 100 کسانو کار وکړي. چوډیل له خلکو سره مرسته کوي، هغه چا سره چې یوازې وي او د کور کارونه ورسره زیات وي نو دغه چوډیل ورځي او کار ورسره کوي. دا ډیره